اویا یو اویا دوه اویا درې اویا او دی هم څلور اویا دی پنځه اویا او دی شپږ اویا دی هم اووه اویا دی هم اته اویا دی نهه اویا او دی هم اتیا. رب العالمین دې زړه حاجتونه پوره کړي، خدای هر مشکل حل کړي، خدای له ټولو مسافرو سره یې په مخه وچلوي، تاسې دې هم خدای وچلوي، دوی دې هم خدای وچلوي، خدای جنت فردوسي په نصیب کړي، خدای چې کوم مشکل مو حل سه، خدای مو دې موږ له حل نه وساته، خدای ټول مسلمانو سبب جوړ کړي، خدای وطن کې امن راولي. رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي تاسو بروغ وئ، جوړ بو صحت قلیب مو پرتان وي او د ناروغیو او آفتونو څخه به په امان کې وئ. دا د یو ځل بیا راغلی افغانستان خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ساره کلي ته د همدې کور څخه مو یوه خپرونه سره شریکه کړې وه چې زموږ یوه مورکۍ دلته اوسېږي او خاوند یې هم بیچاره لیونی ده. نو یو ځل بیا ورته راغلي یو د هغې کورنۍ حال اخلو او د یو شمېر هېوادوالو مرسته هم ورته سپارو. تاسو زموږ سره پاتې شئ او زه غواړم د دې کور د دې سرپرستې مورکۍ سره څو کلمې خبرې وکړم. السلام علیکم مورې، څنګه یې؟ وعلیکم وروره، تاسې څنګه یې مریدان خوبونه؟ کور خیرت ده، څنګه دی؟ وړکی بچکی دې مکتب ته تللی؟ هغه مکتب ته تللی ده ولا. او خاوند مو؟ خاوند غریب متوی کې ګرځي، بیچاره غریب کې ځي ماښام راځي، مزدورۍ خوارۍ نه ده، بیمار رنځور ده. یو ورځ مو ولید اعصابو ستونزې وه، بس تاویدل چې حالات ډېر خراب و، همغه به وي که نه؟ همغه ده، څه یې د اوبو د خوړو د هغه په هغه نه ده، کور د په سفارت نه ده او مریض ده، بس دا وځي ننوځي، به داسې نه یې چې یا ښه یا بد، نه د خلخانې ده، نه د ښځې، نه د کور، یو شیانه د غریبو خپل مړی هم نه ده. اوس په کور کې څه شته نشته د خوراک؟ ولا څه درته وایم، هېڅ مو قسم په خدای ده کوي، دروغجن د الله مختوری ده، هېڅ هغه نه لرو، واجه نه لرو. مریضه یم، ولا په ولاړې نه شم درېدلی، زه هم مریضه یم، شکر بریجي لرم، کور کې هم څه هغه نه لرو، واجه نه لرو. څه یې د ګاټې د واټې مثال داسې مخ د اوښتو مو څوک نشته. قدرمنو هېوادوالو، زه دې ته یو څه مرسته سپارم، دا چې زموږ خپرونه ورسره کړې وه، نو یو شمېر هېوادوالو زموږ سره مرسته کړې ده، هغه هم دې مورکۍ ته سپارم. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوویشت دوهویشت درویشت څلورویشت پنځهویشت شپږویشت اووهویشت اتهویشت نهویشت دېرش یودېرش دوهدېرش درېدېرش څلوردېرش پنځهدېرش شپږدېرش اووهدېرش اتهدېرش نهدېرش دی هم څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت اووه څلوېښت اته څلوېښت نهه څلوېښت دی هم پنځوس یو پنځوس دوه پنځوس درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس شپږ پنځوس اووه پنځوس اته پنځوس نهه پنځوس دی هم شپېته یو شپېته دوه شپېته درې شپېته څلور شپېته دی هم پنځه شپېته او شپږ شپېته اووه شپېته اته شپېته نهه شپېته دی هم اویا یو اویا دوه اویا درې اویا او دی هم څلور اویا دی پنځه اویا او دی شپږ اویا دی هم اووه اویا دی هم اته اویا دی نهه اویا او دی هم اتیا. مورکۍ دغه 10,000 افغانۍ دي ښه او 80,000 کلدارې دي ښه، دا به هم درسره واخلئ او هغه ورونو چې زموږ سره همکاري کړې ده هغوی ته څه پیغام لرئ؟ هغوی ته به دا پیغام لرم چې موږ سره دي بیا داسې واجه سره وخته سره هغه وکړي، کومک وکړي، ځکه چې ثواب به هم شي، موږ ډېر بیچاره یو، ډېر بېواسه یو، بېکاسه یو. رب العالمین دې زړه حاجتونه پوره کړي، خدای هر مشکل حل کړي، خدای له ټولو مسافرو سره یې په مخه وچلوي، تاسې دې هم خدای وچلوي، دوی دې هم خدای وچلوي، خدای جنت فردوسي په نصیب کړي، خدای چې کوم مشکل مو حل سه، خدای مو دې موږ له حل نه وساته، خدای ټول مسلمانو سبب جوړ کړي، خدای وطن کې امن راولي. رب العالمین خدایه یار مسلمان غور وغواړي خدای. ډېره مننه قدرمنو هېوادوالو، باید ستاسو اورونو تاسو تک مرستې څخه ډېره زیاته مننه کوم. دغه مورکۍ زموږ تاسو ټولو مور ده، دغسې یتیم ماشومان چې وي هغه زموږ تاسو ټولو یتیم ورونه او ماشومان دي، همدغسې زموږ خویندې ورونه ټول زموږ خویندې ورونه ده چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، زموږ تاسو ورور خور او بچیان دي. نو راځئ د دوی مرسته ضرور کړو، لاسنیوی یې وکړو او د دوی غږ مسؤلیت زموږ دغه دی چې غږ یې راواخلو او ستاسو همکاري به بیا انشاءالله تعالی تر دغسې هېوادونو موږ رارسوو.
په سکرین د واتساپ شماره شته، یوازې یو میسج ورته وکړئ، هر څه مو چې په وس کې وي تر دې کورنۍ وي او دې ته ورته سلګونو نور کورنۍ زموږ سره ثبت دي، تر هغوی یې موږ رسوو. د یو آباد سوکاله او داسې افغانستان په هیله چې هېڅ وګړی د لوږې او تندې احساس ونه کړي. تر بیا چې زه جوهر راو صدیقي راځو، تاسو خپل عزیزان را بسپارم. ښاد آباد، خوشحاله او ارامه اوسئ.